علم لاره د جنت د ارشاد حج او اوقافو وزارت لخوا د هیواد په کچه د قرآن کریم د حفظ او تجوید د 12مې دورې لومړۍ سیالۍ پایغونډه وشوه. ښه نام د علم زده کول د علم فرض دی مسلمانان. د ارشاد حج او اوقافو وزارت مسؤلینو وویل چې دا سیالۍ د هیواد د پیاوړو او ممتازو قاریانو د انتخابولو او نړیوالو سیالیو ته د ورپېژندلو په موخه ترسره کیږي. د ارشاد حج او اوقافو وزارت په هیواد کې د الله جل جلاله د عظیم کتاب قرآن عظیم الشان د حافظانو د پالنې هڅونې او نړیوالو سیالیو ته د ځوانو قاریانو د چمتو کولو په پار خپل کلنۍ پلان کې د دې سیالۍ لپاره ځانګړې بودیجه په نظر کې نیسي او بیا د پلان سره سم د ګران هیواد د مرکز په شمول په ټولو ولایاتو کې دا سیالۍ ترسره کوي. نو قرآن کریم دی رب ذوالجلال کلام دا دی رب ذوالجلال خبری دی چې څنګه رب دا غسی خبریم دی دی رب ذوالجلال کمالات نه ختمیږي نه ټولو کمالاتو ته څوک رسیدلی سي دا رقم قرآن کریم علوم نه ختمیږي نه ټولو علومو ته څوک رسیدلی سي. د ارشاد حج او اوقافو وزارت د قرائاتو رئیس مولوي عبدالغفار ساقي په همدې مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې د دغه سیالیو لپاره د ارشاد حج او اوقافو وزارت په کلني پلان کې بودیجه ټاکل کیږي او له پلان سره سم د ټول هیواد په کچه د حفظ تجوید په نورو برخو کې لوی سیالۍ ترسره کوي. سږکال د حفظ او تجوید د سیالۍ سره سره د مسابقې یو بل نوښت د ارشاد حج او اوقافو د محترم وزیر صاحب په ځانګړي شفقت او لارښوونې ترسره شو چې هغه د هیواد په تاریخ کې د 7 قراءاتو او روایاتو سیالۍ چې دا په اول ځل د مرکز په شمول د ولایاتو په کچه دایره شوه او مخکې د دې ساری نه لیدل کېږي. د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر هم غونډې ته وویل په دې غونډه کې هغو قاریانو ته چې له تېرو 4 ورځو راهیسې په سیالیو کې بوخت دي ډالۍ ستاینلیکونه او نقدي جایزې ورکول کیږي. د علماو لمن ونیسئ او د دوی تابعداري وکئ د دوی متابعت وکئ او دغه حافظان او دغه قاریان محترمین چې نن دوی د افغانستان په سطحه باندې کامیابي حاصله کړې ګوره دوی داسې راچاڼ شوي دي ولایاتو کې مسابقې وکړې هغلته کامیاب شول بیا دلته مرکز کې راغله دلته نورې مسابقې وکړې دلته سرته راووتل دا 1 2 3 دا ډېر لوی خلک دي دا ډېر قدرمند دي نو دوی ته به موږ انشاءالله تعالی تحسین نامې او انعامات ورکوو. د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ټینګار وکړ چې اسلامي امارت به دوی وهڅوي او په انعاماتو به یې ونازوي او له دوی سره به تل همکار وي او ملاتړ به یې کوي.